د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی د فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعبان د میاشتې په آخر کې موږ ته بیان وکړو اوږد حدیث بیان کړو د هغې په یوه حصه کې داسې وفرمیل چې د رمضان میاشتې درمیانه حصه دا مغفرت دی. د دې حدیث روایت بهقي په شعب الایمان کې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دا دویمه جمعه نه چې دغه حدیث یو ټکړه حصه دله بیانوم، نو په دې حصه کې نبی علیه السلام د دې حدیث نه موږ دا خبره زده کړه چې د رمضان درمیانه حصې چې کوم دا اوسط درمیانه لسمې نه اخوا دا دغه حصه ده د مسلمانانو دپاره د مغفرت ده. په دې کې به الله جل شانه مسلمانانو ته مغفرت کوي. محدثین فرمایي چې د دې درمیانه حصه مغفرت ده. د دې مطلب دا دی چې دویم قسمه هغه خل دی او هغه خلکو چې مخکې موږ بیان کړي چې بیخي ګناه نه کوله کوو شو فوراً به توبه ایستله. دویم قسمه خل هغه دی چې هغه داسې پرهیزګار او متقیان نه دي، ګناهونه دې کېږي. دی چې کله رمضان شروع شي، رمضان په ابتدا کې دی توبه وباسي او ګناهونه پرېږدي، پرهیزګاري شروع کړي، نو چې دویمه عشره شروع کېږي نو دته الله مغفرت وکړي. نو د دې حدیث د دغه حصې دغه مطلب دی چې د رمضان دویمه حصه د مغفرت ده. نو مغفرت د هغو خلکو دپاره چې ګناهګار دي، تقوادار او پرهیزګار نه دي، چې رمضان شروع شو توبه یې ویستله، ګناهونه پرېښودلو، نیک اعمال د شروع کړه، چې دویمه عشره یا ولسمه شروع کېږي داسې دویمه عشره په دې کې الله دې ته مغفرت وکړي. لهذا چې کوم خلک ګناهګاران دي، بدکاره بدکرداره دي، معصیت کوي، روژه چې شروع شه توبه دې وباسي، الله ته دې رجوع وکړي او عبادات ته ډېر کړي چې دویمه عشره شروع کېږي الله به دې ته مغفرت وکړي. نو دغه مطلب دی د دې حدیث چې د روژې دویمه حصه دا مغفرت دی. او هغه دغه مطلب شو چې ګناهونه ته شوي او ګناهونه د روژې په شروع کې دی د ګناهونو نه توبه وباسي او نیک اعمال شروع کړي چې دویمه عشره شروع کېږي الله دې ته مغفرت وکړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.